سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله موږ او تاسې په دې کینډلو باندې خبره کړو چې دا کینډلونه څه نومونه ورته اخلي، په کوم ځای کې شروع کیږي، په کوم ځای کې بندیږي، او انشاءالله موږ به په موک ټریډینګ باندې خبره کړو. یعنې موږ ته باینانس چې دی 15,000 USDT د ټریډینګ دپاره راکوي، په هغې 15,000 USDT باندې کولی شو ټریډینګ زده کړو. هغه موږ تاسو ته یوازې د دې دپاره راکول کېږي چې هغې باندې موږ تاسو ټریډینګ وکړو، موږ وګورو چې څومره موږ په بازار کې ګټه کولی شو، څومره تاوان کولی شو، څومره ما زده کړه کړې چې د هغې زده کړې نتیجه وګورم. هغه 15,000 USDT چې تاسو ته درکول کېږي، تاسو یوازې په هغې باندې ټریډ کولی شئ، یوازې هلته ګټه او تاوان یې لیدلی شئ، لکه څنګه چې تاسو په خپلو پیسو کې ګورئ. خو هغه پیسې نه تاسو ته دې ته نه درکول کېږي چې مطلب تاسې ځان سره وساتئ، یو ویلټ نه بل ویلټ، یعنې همداسې دغه دپاره یې درکوي، مطلب همداسې درکوي چې صرف چې تاسې ټریډینګ په زده کړئ، یعنې دې دپاره نه درکوي چې هغه تاسې کار وکړئ تاسې ته ټولې درکړل شي، یوازې دې دپاره چې هغې باندې تاسې ټریډ زده کړئ او په هغې باندې کار وکړئ، او هغه یوازې همداسې تمثیلي دي، تمثیل شکل پیسې دي. نو هغه په دغه ویډیو کې به انشاءالله په هغې باندې هم خبره کړو، په کینډلو باندې خبره کړو، دې کینډل ته څه نومونه اخلي، څه شی ضروري دی. انشاءالله په دغه ویډیو کې په ضروري شیانو باندې خبره کړو. نو زموږ چینل معراج خان سکلز در سره سبسکرایب کړئ. موږ په دغه ویډیوګانو په لړۍ کې موږ فیوچر ټریډینګ زده کړه، سپاټ ټریډینګ هم زده کړه، باینانس ډیشبورډ، باینانس اکاونټ جوړول، وریفای کول، همدارنګه باینانس کې چې هڅه ضروري وو هغه موږ تاسې زده کړل. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ دا زده کوو چې بازار کوم طرف ته روان دی، ولې بازار ښکته بره کېږي، د دې تر شا څوک دي، دغه قیمتونه ولې ښکته پورته ځي، زه په کوم وخت کې ټریډ وکړم چې زه ګټه وکړم. نو دغه ټول شیان به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسې زموږ چینل دوامداره تعقیب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. راځو موږ دلته چې کله موږ تاسې فیوچر ټریډ ته راشو یا سپاټ ټریډ ته راشو، د فیوچر یا د سپاټ ټریډ دغه مینو په دغه شکل موږ ته راوړي. کله چې موږ په دې ځای کې بره په کینډل باندې کلیک وکړو، په کینډلونو، دغه کینډلونه موږ تاسې ته په دغه شکل سره راوړي. ګورئ تاسې لیدلی شئ یو شین دی، بل سور دی، څو ښکته دی، لږ بره تللی دی، لږ نور ښکته تللی دی. نو په دې باندې انشاءالله موږ خبره کړو په همدغه ویډیو کې چې دې ته څه نومونه اخیستل کېږي، په کوم ځای کې شروع کېږي، په کوم ځای کې دا کلوز کېږي. نو د دې دپاره چې تاسې دوامداره انشاءالله دغه درسونه تعقیب کړئ، تاسې به انشاءالله ډېر څه زده کړئ. راځو په دې ځای کې موږ تاسې سره اوله سر چې ځینې ملګري اکاونټونه جوړ کړه، هغوی سره دلته دا لاین په شکل وي، دا بازار دغسې لاین په شکل سره ښکاري، دا هېڅ معنا نه لري. نو دلته به راشئ، په دې کې 15 دقیقې یا همدارنګه تاسې په دې ځای کې ټایم فریم لیدلی شئ، په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، په دې ځای کې به دغه 15 دقیقې باندې کلیک وکړئ. چې کله 15 دقیقې یا په 1 ساعته باندې کلیک وکړئ، نو دغه کینډل یې موږ تاسې ته په دغه شکل باندې راوړي. په دې ځای کې ګوره دې ته ویلی شي ټایم فریم. صحیح شو، په دې ځای کې تاسې ته ښکاري، دې ته ویل کېږي ټایم فریم. صحیح شو، ټایم فریم نه مطلب څه شی دی؟ ګوره دغه چې موږ تاسې ته ښکاره شو 15 دقیقې باندې ما کلیک کړی، په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ 15 دقیقې. دغه یو کینډل، دغه سور کینډل، دا یو کینډل چې دی د 15 دقیقو معنا لري. صحیح شو، دغه یو کینډل چې دی 15 دقیقو معنا لري، او دغه شین یو کینډل چې دی دا هم د 15 دقیقو معنا لري. که دا سور کینډل دی، دا یو چې دی د 15 دقیقو معنا لري. بیا زه راځم 1 ساعته ته، کله چې په 1 ساعته باندې ما کلیک وکړه، په 1 ساعته کې هم دغه کینډلونه 1 ساعته، دغه یو کینډل چې د 1 ساعت بازار حالات ما ته راښیي. صحیح شو، د 1 ساعت بازار حالات ما ته دا کینډل راښیي چې دا دومره مطلب په دې کینډل کې 1 ساعته کینډل کې دې ځای نه شروع شوی دی، دې ځای پورې بره تللی دی، ځای نه ښکته تللی، نو دغه 1 ساعته کینډل موږ تاسې ته راښیي. همدارنګه په دې کې تاسې یو ورځنی کینډل هم کتلی شئ. په دې ځای باندې چې تاسې کلیک وکړئ، یو ورځنی کینډل، یعنې په یوه ورځ کې دغه یو کینډل چې دی د یوې ورځې معنا ورکوي. لکه دغه سور یو کینډل چې دی، نو دا د یوې ورځې معنا ورکوي، یو ورځ دومره دا ښکته راغلی دی. صحیح شو، نو دلته چې بیا دوباره په دې ځای کې مور باندې کلیک کړئ، دلته تاسې میاشتنی کینډلونه هم کتلی شئ، هفتهوار کینډلونه هم کتلی شئ، 1 دقیقې 3 دقیقې کینډلونه هم تاسې کتلی شئ. نو دغه کینډلونو ته وایي ټایم فریم، دغه دې ته وایي ټایم فریم. کینډلونو ته بخښنې سره، کینډلونو ته نه، بلکې دغه ځای ته څه شی وایي؟ ټایم فریم. یعنې موږ په 15 دقیقې کې هم کینډلونو بازار حالات ځان ته معلومولی شو، په 1 ساعته کې، په ورځني کې، په میاشت کې چې څومره ښکته تللی، څومره بره تللی دی. صحیح شو، انشاءالله په دې باندې به تاسې پوه شوي یاستئ.
بله خبره دا ده په دې ځای کې چې موږ تاسو سره ګورو په دې ځای کې دغه کوین څلېري ساعته حالات تاسو ته ښیي. څلېري ساعته کې دغه کوین دومره بره تللی دی. ګوره موږ تاسې په دې ځای کې وړومبي کې ښکاري چې بره څومره تللی دی 0.614 پورې بره تللی دی. صحیح شو؟ او ښکته چې څومره راغلی په دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې ښکته راغلی چې دی 0.60350 پورې دغه کوین په بازار کې ښکته راغلی. صحیح شو؟ انشاءالله په دې باندې به پوه شوي یاستئ. بل راځو موږ تاسو سره په دې ځای کې دغه کینډلونه ښکاري. یو د سور کینډل دی او بل دغه شین کینډل دی. دې ته څه نومونه اخیستل کېږي؟ نو ګورئ دوستانو په دغه ویډیو کې انشاءالله تاسو ته دا ښیم. په دې ځای کې ګورئ یو دلته یو سور کینډل دی یو شین کینډل دی. په بازار کې سره کینډل ته چې دی بیرش ویل کېږي. بیرش صحیح شو؟ او شنه کینډل ته چې دی بولش ویل کېږي. سره کینډل ته بیرش ویل کېږي بیرش، او سره کینډل ته چې شنه کینډل ته چې دی هغه ته بولش ویل کېږي. ګوره بیا درته وایم سره کینډل ته چې دی بیرش ویل کېږي. شو سره کینډل ته څه ویل کېږي؟ دغه سره کینډل ته بیرش. صحیح شو؟ دته سره کینډل ته بیرش ویل کېږي او دغه شنه کینډل ته چې دی بولش ویل کېږي. ها دا مې انشاءالله نومونه هم تاسې زده کړه. سور کینډل چې دی چیرته شروع کېږي؟ بیرش کینډل یعنی چیرته شروع کېږي؟ نن وروسته تاسې بیرش او بولش اصطلاحات چې دی کاروئ تر څو تاسې ورسره عادت شئ. صحیح شو؟ دغه کوم سور کینډل چې دی دې ته ویلی شي بیرش. صحیح شو؟ بیرش او شنه کینډل ته ویلی شي بولش. دغه بیرش کینډل یا سور کینډل چې دی دا په دې ځای کې شروع کېږي. ګوره زه تاسې ته ښیم دا چې دی په دې ځای کې شروع شوی دی. په دې ځای کې شروع شوی دی دا کینډل یعنی شروع شوی دی لږ ښکته راغلی دی داسې لږ بیا بره تللی دی په دې ځای پورې بره تللی دی بیا ښکته راغلی تر دې ځای پورې ښکته راغلی. صحیح شو؟ بیا دې ځای کې بیا بره تللی دی چې بره تللی دی بېرته چې دی په دې ځای کې چې دی بېرته دا چې دی هغه کلوز شوی دی. صحیح شو؟ په دې بیا تاسې ته یم په دې ځای کې چې دی دغه بیرش کینډل چې دی په دې ځای کې اوپن شوی دی. صحیح شو؟ بیا لږ بره تللی دی. صحیح شو؟ چې بره تللی دی بیا ښکته راغلی تر دې ځای پورې لاندې ښکته راغلی. په دې ځای کې بیا لږ بره تللی دی بېرته په دې ځای کې څه شوی دی؟ په دې ځای کې بېرته دا چې دی کلوز شوی دی. صحیح شو؟ نو بیرش کینډل یا سور کینډل چې بازار په ښکته بیې د یو کوین قیمت ښکته شي نو دا چې دی د بره نه شروع کېږي او ښکته لاندې چې دی هلته چې دی دا کلوز کېږي. صحیح شو؟ انشاءالله دا به تاسې زده کړي. بولش کینډل چې دغه شین رنګه کینډل تاسې ته ښکاري دا چې دی چیرته شروع کېږي؟ دا په دې ځای کې شروع کېږي. په دې ځای کې دا شروع کېږي. ګورئ لیدلی شئ په دې ځای کې شروع کېږي لږ ښکته راغلی بیا بره تللی دی دې ځای پورې. صحیح شو؟ بیا لږ ښکته بیا راغلی دی بېرته چې دی په دې ځای کې چې دی دا کلوز شوی دی. صحیح شو؟ انشاءالله پوه شوي به یاستئ. شین کینډل یا بیرش کینډل چې دی دا چې دی دلته شروع شوی دی. صحیح شو؟ په دې ځای کې شروع شوی دی بره تللی لږ ښکته راغلی دی لږ ښکته چې راغلی بیا بره تللی دی تر دې ځای پورې بره تللی دی. صحیح شو؟ بیا په دې ځای کې بېرته په دې ځای کې چې دی کلوز شوی دی او بېرته چې دی سور کینډل چې دی اوپن شوی دی. سور کینډل بیا ښکته بره چې دی ځي. نو انشاءالله په کینډل باندې به تاسې مکمل پوه شوي یاستئ. صحیح شو؟ بیا هم درته یم سره کینډل ته چې دغه سور رنګ تاسې ته ښکاري دې ته ویلی شي بیرش. صحیح شو؟ او دغه شین کینډل چې تاسې ته ښکاري دې ته ویلی شي بولش. صحیح شو؟ سور کینډل چې دی بازار ښکته بیایي له بره نه اوپن کېږي او لاندې کلوز کېږي او شین کینډل چې دی بیرش دی. شین کینډل بخښنې سره بولش دی. صحیح شو؟ سور کینډل چې دی هغه بیرش دی او شین کینډل چې دی بولش دی. بولش کینډل چې دی ښکته چې دی اوپن کېږي او بره چې دی کلوز کېږي یعنې قیمت چې دی پورته دی. انشاءالله تاسې به پوه شوي یاستئ. تاسې کوشش وکړئ بازار حالات ځاته د ټایم فریم له طریقه معلوموئ. دلته ټایم فریم دی په دې کې تاسې کتلی شئ 15 دقیقې هم ګورئ 1 ساعت هم ګورئ 2 ساعت هم ګورئ. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ بیا دا زده کوو چې دغه د بازار تر شا څوک دي د قیمتونو څوک مخ ته وړي پرایس اکشن څه دی بازار څو سایکله لري څو حالات لري. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به دا موږ ټول تدریس کوو ځکه دا د یوې ویډیو یا د 10 ویډیو یا د 20 ویډیو خبره نه ده. انشاءالله دوامداره به په همدې چینل کې په همدې شیانو باندې خبره کړو. زه انشاءالله تاسې په کینډل ټایم فریم او په دې شیانو باندې پوه شوي یاستئ. اوس راځو چې موږ ته باینانس دغه 15,000 USDT د همداسې تمثیلي ټریډ دپاره راکوي. نو تمثیلي ټریډ دپاره دې ته ویلی شي موک ټریډینګ. موک ټریډینګ کې موږ ته 15,000 USDT راکول کېږي. په هغې باندې موږ کار کولی شو چې څومره موږ په کرپټو کې زده کړه لرو څومره موږ څه زده کړي دي نو هغه موږ هغې نه مخکې چې موږ تاسې خپلې پیسې ورته راوړو په همدغې موک ټریډینګ کې موږ کار کوو او دغه باینانس چې کوم موږ ته 15,000 USDT راکوي د تمثیلي ټریډ دپاره نو هغې کې موږ خپل ځان ارزیابي کولی شو چې څومره زه کولی شم چې کار وکړم. ها راځو
بره به تاسې په دې ځای کې یو بله خبره هم چې تاسې ته وکړم، هغه کسان چې اکثریت خلک دي وای پي ګروپونو کې جوین کېږي یا نورو ځایونو کې جوین کېږي، نو تاسې دغه وای پي سیګنال چې تاسې اخلئ هغه یو 15 ورځې د هغه سیګنال په موږ ټریډینګ کې وګورئ چې د ده سیګنال څومره قوي دي، څومره باوري دي، څومره ښه دي. صحیح ده؟ ځکه که چېرته د هغه سیګنال 80% ښه و، یعنې 10% په کرپټو کې به 10% تاوان په ځان مني او 80% د ګټې پسې به ځي. صحیح شو؟ 10% تاوان ته به هر وخت تیار په کرپټو کې، که هر څومره ښه ټریډر هم شي. نو دلته راځو، موږ په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ، په دې ځای کې دغه 3 ډاټ راځي، په دې 3 ډاټ باندې به تاسې چې دی کلیک وکړئ. صحیح شو؟ په 3 ډاټ باندې چې کله تاسې کلیک وکړو، دلته موږ تاسې سره راځي موک ټریډینګ. صحیح شو؟ په دې ځای کې موک ټریډینګ راځي، انشاءالله تاسې به ټول وینئ موک ټریډینګ. په دې موک ټریډینګ باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په موک ټریډینګ باندې کلیک وکړو نو سٹارټ بشي، تاسې به په سٹارټ باندې کلیک وکړئ. صحیح، ځکه دلته ما تیار کلیک کړی دی. چې کله په سٹارټ باندې کلیک وکړ نو تاسې ته به موک ټریډینګ به تاسې سره شروع شي. ګورئ دوستانو، موږ تاسې ته موک ټریډینګ چې دی دا کولاو شو. په دغه شکل تاسې سره موک ټریډینګ راځي. په لومړي سر کې لږ تاسې نه کلیک کلیک په کوئ بار بار، دلته مطلب تاسې نه لومړی په دې ځای کې سرچ وایي چې مطلب سرچ ته په سرچ باندې کلیک وکړئ، بیرته کراس کې کلیک وکړئ، لیوریج وټاکئ، بای انتخاب کړئ، لیمټ انتخاب کړئ. نو دغه شیان په لومړي سر کې تاسې غواړئ، دلته دا ټیپ TPSL درنه غواړي. صحیح شو؟ دا باندې به کلیک وکړئ، ډایرکټ نیکسټ نیکسټ کلیک کوئ، بس ټول تاسې سره په خپله باندې جوړېږي. صحیح شو؟ دغه وګورئ، په دې ځای کې موږ تاسې ته په موک ټریډینګ کې تقریبا ماته چې دی 14,819 USDT راکړو، یعنې تاسې ته چې دی 15,000 USDT در ورکول کېږي. کولی شئ په تمثیلي ډول باندې تاسې ټریډ وکړئ. یو خبره باید بله مو کړم، اکثریت ملګري یا ځینې ملګري به یاد کړم چې هغوی په وی پي ګروپونو کې جوین کېږي، نو تاسې کوشش وکړئ چې هغې نه مخکې چې تاسې خپلو پیسو باندې کار وکړئ، په خپلو پیسو باندې ټریډ وکړئ، د هغه ګروپ یو 15 ورځې یا 3 ورځې یا 2 ورځې د هغوی سیګنال تاسې په موک ټریډینګ کې چک کړئ چې صحیح شو، چې د سیګنال څومره باوري دي، څومره ګټه کولی شي، څومره تاوان کولی شي. او همدارنګه په کرپټو کرنسي کې یا په ټریډینګ کې به تاسې بیا په فیوچر ټریډینګ کې به هر وخت تاسې 10% د تاوان په نظر کې نیسئ او 80% به ګټه په نظر کې نیسئ. که هر له هغې مخکې چې اکثریت ملګري دلته پیسې راوړي او هغه پیسې پکې تاواني کوي، نو هغې نه مخکې چې تاسې پیسې پکې تاواني کړئ، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسې له موک ټریډینګ څخه استفاده وکړئ تر څو ښه تکړه شئ، ښه زده کړې مو کړي، ښه ځان پیاوړی کړئ، له هغې بعد چې تاسې بیا خپلې پیسې ورته راوړئ او په خپلو پیسو باندې کار وکړئ، نو انشاءالله موک ټریډینګ کې به تاسې پیسې شته پکې 15,000 دي، که دا 15,000 تاوان کړئ نورې درکوي، چې هغه نورې تاوان کړي نورې درکوي، بس کار کوئ. پوه شوې؟ نو کوشش به وکړئ چې څو شیان به تاسې په نظر کې نیسئ. یو دا چې دغه وایلټ کې تاسې سره څو دي 15,000 پیسې تاسې ته درکړي. صحیح شو؟ 15,000 پیسې، نو دغه پیسې تاسې تقسیم کړئ. پوه شئ؟ لکه څنګه چې تاسې خپلې پیسې تقسیموئ، دا پیسې هم په همدې شکل تاسې اوس 15,000 USDT تاسې ته درک شو. په 15,000 USDT کې تاسې یوازې د 500 USDT ټریډ وکړئ. څو؟ د 500 USDT ټریډ وکړئ، چې له هغې نه بعد تاسې دغه خپل ټریډ کنټرول کړئ، ځکه دا ډېر زیات مهم دی. تمثیلي ټریډ دپاره درکوي، داسې نه چې په ټولو پیسو باندې ټریډ وکړي، داسې چې تاسې هغه خپله سرمایه کنټرول کړئ. دا 15,000 ډالر چې تاسې باید دا کنټرول کړئ چې راتلونکي تاسې خپلې پیسې هم راوړئ چې په همدې شکل یې تاسې کنټرول کړئ. او د کنټرول کول، د ګټې ثبت کول، هغه ما په 15 دقیقې ویډیو کې ښودلي. تاسې کولی شئ چې فیوچر ټریډینګ هغه 15 دقیقې ویډیو چې دی مکمله وګورئ. نو تاسې به څه وکړئ، دغه خپلې پیسې، دغه 15,000 USDT دا تمثیلي درته ښیم، خپلې خو به هسې نه هم دغسې کوئ، خو دا تمثیلي هم تاسې ته ښیم چې دغه 15,000 موک ټریډینګ دپاره دا به هم تاسې تقسیم کړئ. په 15,000 کې به یوازې 500 باندې تاسې ټریډ کوئ او باقي به تاسې چېرته ساتئ، باقي به تاسې خپل دغه ټریډ کنټرول کوئ تر څو تاسې وکولی شئ چې په کرپټو بازار کې دغه خپل ټریډینګ پوخ کړئ، خپل ټریډینګ باندې کار وکړئ. نو موک ټریډینګ کې تاسې ته بیا هم وایم چې 15,000 ډالر درکوي، 15,000 USDT درکوي. دغه 15,000 USDT باندې تاسې داسې وګڼئ چې دا زما خپلې پیسې دي. صحیح ده؟ خپلې پیسې مې دي، دې کې تاسې ټریډ زده کړئ، دا به تاسې زده کړئ چې زه څومره کولی شم دلته په کرپټو کې ګټه وکړم. همدارنګه تاسې به د خپلې پیسو مدیریت زده کړئ، د خپلې سرمایې کنټرول به زده کړئ، د خپلې ګټې ثبت کول به زده کړئ. انشاءالله دا ټول به زده کړئ. ګوره دلته تاسې کولی شئ دغه 15 دقیقې ویډیو چې کومه ده دا وګورئ. انشاءالله په دغه ویډیو د مکمل به انشاءالله تاسې پرې پوه شئ چې سرمایه څنګه کنټرول کړو، څنګه کار پرې کړو. انشاءالله په دغه موک ټریډینګ کې دغه تمثیلي چې کوم تاسې ته پیسې درکوي، انشاءالله تاسې به ډېر څه زده کړئ. نو کوشش وکړئ په دغه موک ټریډینګ کې، بیا هم وایم لیوریج کم ساتئ،
پیسې کمې $1500 باندې ټریډ کوئ، $1500 باندې د خپلې سرمایې کنټرول زده کړئ، د ګټې ثبت کول زده کړئ، دویمه درېیمه انټري زده کړئ. انشاءالله چې تاسې دغه یو میاشت په دغې موږ ټریډینګ کې کار وکړئ نو انشاءالله تاسې به ډېر څه ترلاسه کړئ، ډېرې تجربې به تاسې ترلاسه کړئ. بیا کولی شئ چې خپلې پیسې باینانس ته راوړئ او ډېر کار به وکړئ. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا هم موږ په باینانس باندې راځو. په باینانس کې به موږ باینانس کې د بازار حالات بیا انشاءالله څېړو چې مطلب د دې تر شا څوک دي، ولې قیمتونه ښکته به راځي، بازار څو حالات لري، څو سایکل لري. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې په دې ټول باندې خبره کوو. تر بیا چې زه په بله ویډیو کې راځم، په پاک الله مو سپارم.